ته د جماعت نه باسه دی په دې ډاریږي چې دی دا فکریه داسې جوړه سوې چې لکه سې دا جماعت ته نه د ملا د پلار ده بلکې څوک دعوت ته راغی او دعوت یې کوو بس نو طالبانو ومن ازلمو هېڅکله داسې کارونه کوي صحیح ده کوي اوس وخت کې طالبانو یوه ډله ده جماعت دعوه و تبلیغ ورته وایي تاسې به لیدلي وي افغانستان کې دې سره هم د بعضې ملایانو ډېره ورانه ده جماعت نه یې باسي طالبانو یو ورځ یو ملا تقریر کړی ویلي چې جماعت ته تبلیغیان راغلي ول روزه والا همداسې بیرته چې تللي ول بیا یې ویلي چې د جماعت ومینځئ جماعت ومینځئ ځکه دا جماعت نجس سوی ده دا مشرکین دلته راغلي ول موږ مولي صاحب ورور چې شهید سو نو هغه ختم شپه واله ملا وایي مخکې تقریر وکړه نو موږ د مولي صاحب ورور ویلي وي د بیرته تقریر کړی ما ورته ویلي د تقریر کې مې ورته ویلي چې مولي صاحب محترمه د موږ د احنافو مذهب دا د مشرک چې جماعت ته راسي مشکل نسته ده مسلمان باندې دومره د کفر فتوا ولې لګوي اتې خندل ما ته جذبه راغله د طالبانو دومره د افغانستان کې که موږ د علم د لارې نه مخته لاړ نسو ګمراه به سو اوس طالبانو جماعت زه خپله طالبانو هند ته تللی یم کله چې دهلي کې یو ځای و لاجپت ناګر نومېده دلته مې یوه جمعه تېره کړې ده نو زه ملګري ته مې ویلې مې یورې نظام الدین اولیا ته ځو نظام الدین اولیا هغه ځای ده چې طالبانو له دې جنه جماعت دعوه و تبلیغ لوی مرکز دلته ده نو زه نظام الدین اولیا ته لاړلم هلته مې یو کتاب پیدا کړ په عربۍ کې و د علامه ابوالحسن علي الندوي کتاب و الداعي الکبیر محمد الیاس کاندي دا مې ځان سره راوړ طالبانو دا کوټه کې مې کته نو چې کته مې نو جماعت دعوه و تبلیغ چې په هند کې علماو د دې دعوت دپاره د هند مسلمانانو د اصلاح دپاره یوه لاره منتخب کړې وه ما ویلې ځان سره چې دې سفر کې د لویه ګټه دا وکړه چې دا فرض ده بیخي دومره ضرور ده دا نو یو دوه درې خبرې دی نسي تحمل کولی اسلامي امت ته یې څومره لویه ګټه رسیږي څومره لویه فایده یې مسلمانانو ډمانې الله لارې ته راوستل نرخزیان یې راوستل دومره خلکو باندې کار وکړو چې ته ورته ته د جماعت نه باسه دی په دې ډاریږي چې دی دا فکریه داسې جوړه سوې چې لکه سې دا جماعت ته نه د ملا د پلار ده بلکې څوک دعوت ته راغی او دعوت یې کوو بس نو طالبانو ومن ازلمو هېڅکله داسې کارونه کوي صحیح ده کوي او دوه درې خبرې پکې داسې وي چې ناروا دي هغه ما او د تا په ملایانو کې هم ډېرې سته د نارواوي خبرې خو ومن ازلمو ممن جماعت نه طالبانو څوک مه منع کوئ د الله دین چې چا نشر کوه مخالفت یې مه کوئ پرېږدئ چې د الله دین نشر کي د الله د دین د نشر کولو دپاره خو نو کیدی سي یوه خبره ما نه خطا سي یوه تا نه نو په د یوه خبر خو موږ ایسته څوک وانه چوو که نه او څومره لوی علما طالبانو د جماعت دعوه و تبلیغ په رأس کې دي